کومک د الله نه بغیر د بل چا نه کومک غوښتل روا ده که ناروا؟ ناروا ده که نه؟ هله پیر صاحب راورسېږه، بابا صاحب خره کته رانه غورځېدلې ده راورسېږه راسره جګې که دا استغاثه د غیر الله نه د طالبانو دا شرک او کفر دا ناروا ده، حرام. طالبانو ورونو وایي بعضې اکابر د صوفیانو یوه خبر کوي، اکابر د صوفیانو خبر کوي، کیدای سي ابن عربي ښیي طالبان داسې خبرې ته غوږ ونیسئ. اکابر د صوفیانو وایي څه وایي چې استغاثه په اولیاو باندې ممنوعه ده، خو که چېرته یو عارف داسې عارف و چې هغه تمیز په مابین د حدوثو د قدم کې کولی سو، هغه ته جایز ده چې استغاثه په چا باندې ولي وکړي، په ولي باندې وکړي، په بزرګ. یعنې لاندې دا طالبانو دوی داسې وایي چې بعضې اولیاو ته جایز ده چې استغاثه په ولي باندې وکړي، خو هغه ولي باندې چې دا استغاثه کوي د دې حیثیت نه ده چې دا ولي ده، د دې وجې نه چې په دې کې دا مظهر د الله عز وجل دی، د الله عز وجل دپاره دا ولي څوک ده؟ مظهر. یعنې په دې ولي کې الله پروت ده، نو چې الله پکې پروت شو نو چې ته استغاثه په دې ولي کوې، دا استغاثه په ولي نه ده، دا استغاثه اصل کې په چا ده؟ په الله. نو دی وایي روح الماني وایي که دغسې نو بیا دغه ولي کې چې الله پروت ده، چې دلته کې ظهور الله کړی، دغه الله ته ولي لکه وحدت الوجود والا خو همداسې ویلې چې دا څوک ده؟ دا ټوله دنیا کې موجودات د الله دي، بل وجود بیخي نشته، دا الله ده. چې الله ده بیا مونځ هم همدغه ته کوو، بیت الله ته یې ولي کوي، بیا ووایه چې روزه هم همدلته نیسم، مونځ هم همدلته کوم، الله هم همدلته کوم، نو خدای دا ټول بیا څه اوسي؟ ته وحدت الوجود داسې خطرناکه عقیده ده طالبانو که نه چې بیا د شرع نه دې راړي طالبانو سم کفر دی. داسې په خبر باندې پوه شو. دی وایي طالبانو که ته داسې وایې چې زه د ولي ته استغاثه کوم، د ولي ته استغاثه چې کوم له دغه جهت نه کومه چې دا ولي مظهر د الله ده، چې مظهر د الله سو چې زه د ولي ته استغاثه کوم یعنې الله دی، چې دغسې جهت راغلی بیا مونځ وکړو، دا ټول کفریات دي. روح الماني وایي استغاثه به چاته نه کوي، زده که نه په دې ټولنه کې استغاثې. پیر صاحب راورسېږه، اعلی زیارت راورسېږه، پیر صاحب راورسېږه، شهیده راورسېږه، بابا صاحب راورسېږه، للندر بابا راورسېږه، دا ټول دروغ دي طالبانو، دا کفر ده، دا د اسلام نه وتلې عقیده ده، دا شرک د استغاثه به په چا باندې کوي؟ الله عز وجل به کوي. ټیکټر بابا، پرتوک بابا، ګړندی بابا، شوقي بابا، کردسمال بابا، دا ټول طالبانو باباګانې که باباګان را رسېدلی طالبانو نو دا د کفر عقیده وله، اسلام نه مخکې دا د باباګانو عقیده وله. اسلام چې راغی دلته به څوک به رابلئ د سختۍ دپاره. روح المانیه بله ورځ ویلې لیکنه وایي تاسې نه مشرکین هم مشرکین چې کله کښتۍ کې سپاره سي او کښتۍ څپانده سي، چې پوهېږي چې کښتۍ غلطېږي، څوک رابلي؟ الله رابلي. خاورې واړوي چې دا ډېر شعر څنګه یادوي وي دا د چا نښه ده؟ د پنجپیریانو نښه ده. الله دې داسې علماو ته هدایت وکړي. لږ په طالبانو دم وکړو بیا پرې ورسره